ونیسه اوس غوږ ونیسه. که چېرته وایې چې امریکایانو په باګرام کې د کلمې ولیکلي او په سپیانې وچو زه در سره منم یا به شوي یا به نه شي بلکل زه یې منم چې شوي دي. وچو زه در سره منم یا به شوي یا به نه شي بلکل زه یې منم چې شوي دي. شوي دي. اوس اواز بند کړه. خو اوس شوي دي امریکایانو کړي دي. موږ یې غلامانو. زه اوس تا نه دا پوښتنه وکړم. موږ اسارت لاندې وو، موږ اشغال وو، قوي وو، ناټو وه، قوت ورسره، موږ یې غلامانو. زه درته وایم چې ملا یاسر چې قرآن عظیم الشان یې په زړه کې پروت و او دې ISI د هیرا منډۍ زنځیرونه پکې واچول او کش یې کړ او په شهادت یې ورسو. او دا ملا عمر چې په کراچۍ کې د زهرو په پیچکاریو دی مړ کړ یا شهید کړ. زه نن په امارت کې د نر زوی وګورم چې د دې د پاکستان د هیرا منډۍ په ضد باندې خوله خلاصه کړي چې په هماغه ورځ باندې ګلنګي شکوي پې که نه. یوه خبره دې دروغ ده. ګوره یاسر صاحب چې ده یاسر صاحب نه شهید شوی ده، هغه ژوندی ده محترمه. دا خبره چې مطلق دروغ ده چې د ISI نفرو په موټر پسې کش کړل. ما لیدلې هغه ویډیو چې ته وایې چې هغه په موټر پسې کش کړل شهید یې کړو. دا یې نه ده چې ملا عمر به شهید کړو که نه. هغه خو هغه ګوره دا خبره مه کوه چې هغه ملا ضعیف نه خو ودرېږه. اوس غوږ ونیسه. ملا ضعیف نه خو یې کمیس او پرتوګ وویستل. دا خو به منې که نه. ګوره هغه مونږ خپل سوال جواب چې مونږ یار دا داخلي هغه جاسوسان چې له امریکایانو سره بزرګونه کلونه کار کوي. مو خو له هغو سره مشکل حل کړو، بیا به له هغوی سره هم ګورو. پاکستان ودرېږه ابو مرچاک صاحب، دوی اوله پلر راولاړېږي خپل دا چې تباه و برباد کړه. ښه چې ضعیفه شو بعد هغه بیا بل ته باره د هغه مجبور ده د خوټې یې موږي. ولې هغه ته جواب نه لري، هغه ته تفاهم نه لري، هغه ته ښه ده شاهین په خدا شاهین ستا غوندې دولت به هېڅوک نشته. ګوره هغه نظام مو راتلې دلته دې د نظام ملاتړ کوئ او نن ورځ چې دا خرقوسان راغلي ته بیا راځې د دې خرقوسان ملاتړ کوې. زه ګوره خبره واوره دا خبره تا وکړه خبره واوره. شک لرم نه. ګوره زه نه یم افغان. څوک وایي زه افغان یم؟ ته ما ته پنجابی وایي، زه بیخي افغان یم نه. ته له ما سره دلیل ووایې. خبره واوره زه تا ته وایم ګوره ما چې هغه وخت کې دا دغه کول هغه دی تا سره ګرځئ موږ ته. خبره واوره افغان وروره. د څو د غرب د میډیاو د داخل د غربیانو خپله غرب کې پروت شاهین صاحب شاهین صاحب یو دقیقه خبرې ته نه خبره زه درته دا ټوله خپله غرب کې پروت دی د غرب پروت زه په غرب کې نه یم پروت. زه په غرب کې نه یم پروت. زه په اماراتو کې یم هېڅ په غرب کې بالکل ما ته امارات چې دی قانون مکمل اسلامي دی وروره. امارات کې خو د امریکې شي لاندې پروت دی که نه؟ خو د امریکې د شي لاندې پروت دی که نه؟ امارات د کوم ځای دي؟ نه امریکا امارات د کوم ځای دی؟ خبره خو واوره چې خالي امریکا د کوم ځای دی، امارات د کوم ځای. زه خپل ملک آزاد شم بیا له نور آزاد شي خپل ملک یا سوی ازادۍ په نور پسې نه ګرځي. او بله مهمه خبره دا ده اسلام کې سرحد شته؟ ابو مرچاک صاحب اسلام کې سرحد شته ده؟ تا ته وایم سرحد نشته. اول به له خپل کوره دفاع کوې بیا به د بل کور ته ورځې. نو ما خپل کور ساتلی نه رښتیا ما د بل کور دفاع چټیات مو کښېنه. ګوره ما درته داسې خبره وکړه ماج دې بند کړې لا کبل لا بله څه دی درته هم دونه تږی مذهبه انسان وختلې یار ترهین مه کوه. اوس هم زه اشرف غني ته احترام لرم. اوس هم زه وایم اشرف غني زنده‌باد. یو سړی که یو چا ته احترام لري د چا ملاتړ کوي د هغه تر اخره پرې کوي. نو داسې نه کوي چې موږ د ترهغو پلې ته ګورو. د ترهغو پلې ته ګورو. اوس په زرګونه لنډغرو په دې نظام کې داسې غلامان پنجابي غلامان راولاړ شوه. د پنجاب د غلامانو ملاتړ یې وکړئ په دې وطن چې د اشغال پر ځان باندې ومنئ. اوس ته د اشغال پر ځان ومنه ولې موږ افغانان نه منو. هلمندی صاحب زه به قسم درته وکړم زه تر طالبه نه ډارېږم. زه به قسم درته وکړم زه د طالبه نه ډارېږم. خدای دونه نه ډارېږي ثبوت نه کاروم. ګوره ثبوت نه دا فکري جګړه ولې هر وخت نه یې ورسره جنګ هر وخت نه یې ورسره جنګ لاس وارې خو ورسره څنګه دا شاهین افغان کښته دا شاهین افغان کښته که اصلا دی درته وایم چې په ده جوړېږي خدای دې نه جوړوي ګر سره. ځکه نه کته کوئ
ته دا شاهین ما ته پوښتنې سره کومه شاهین نه زه دوه پوښتنې کوم دی جواب راکړي بیا یوه لحظه وطن باندې مین یم یوه لحظه د حسن شاه صاحب نوبت دی بیا به تا ته راګرځم حسن شاه صاحب مهرباني وکړه پاسه د غیر راګرځم افغان صاحب هم نوبت و دا د آزاد خلقي صاحب چې د افغان شي نومېږي خان افغان خان افغان صاحب یو ځل خبرې کړې وبرکاتو مهرباني وکړه خان افغان صاحب ژوندي اوسئ د ما هلمندي صاحب نه یو څو پوښتنې دي هلمندی صاحب ما تاسو خبرې د اوس واورېدلې مهرباني وکړئ تاسو ویلې چې څو میله سلا له افغانستان نه ځي پاکستان ته قاچاق پنجابیان راغلي په هغه کې دي په جلال آباد کې دي داسې نوې خبره نه ده پنجابیان له 40 کال نه تا په خاوره کې دي بیا دې وویلې چې نو وظیفې هغه خلکو ته ورکول کېږي چې مړي کړي طالبان خپل کسان ته ورکوي او همداسې نور خبرې دې مو کړې زه به تا ته دا وایم وروره چې کوم وخت کې دیموکراتي نظام و د تا د اکسیجن ماشینونه پاکستان ته لاړ نه تا ته لا خلکو مو ښودل تلویزیون هم درته بیان کړل هغه تا بندي کوم ځای څه وخت کې لاړه ولې دا کورونا چې راغلې وه د اکسیجن ماشینونه نه وړل واوره هغه ګوره یو ملت صبر وکړه خو زه د اوس خیال وم بیا جواب یې نه ما چې کومه خبره ته وکړه دا اوس چا سره دا پیسې د ریاض نه ورته لاړي خبر ته ور باندې زه ګورانه خبر کوم په ثبوت کوم ته چې کومه ماشینه خبرې کوي ورته چې په خبره نه یو مخ کې څو کاله مخ کې ډالر کانټینر راغی تو ډالر به هغه ورته باغ کې ورشو باغ کې په خبر کې په خیبر کې ورشو هغه چې بیا ماشینه په دې منګه هغه چا سره راغله په دې هم منګه ویو چا سره راغله لیکن دغه تم لک سوچ وکړي دغه د سوچ وکړي چې یو شربت ګل دی په پاکستان کې پیزا تشوا دغه شربانی دي هم کابل ته وروسته کابل کې ورته کور ورکو نن دی په بارډر کې په زورګونو خلک بیزت کی نور سوای او که خپل خبر ته ادامه کوم باندې مهرباني وکړه بل دی ویلې دی وظیفو کابل کې بهر په ډالر خرڅېدل پتا باندې تعلیم به دی و شهادتنامې به در سره وي دکتورې به در سره وي چې دفتر ته بلاړې رشوت یا واسطه نه لور چا نه پرې خودلې په ډالر خرڅېدل مسله وي ولا کې دا ولې سیدا په تعلیم مسله وي ولا کې نه ولې کنه تعلیم مختخ بناستو کنه وروره هغه تعلیم یافته زه درته په محکمو کې ناست مخ به دا اوس ابل اورېز قربان شم دا اوس ابل اورېز دا شخص 15 شپې کېږي د شیرزاد ولسوالي په بمونو والو ته چا پوښتنه وکړه دا به په کې ناستې کنه ولې پوښتنه څوک نه کوي چې دا غیزه لیسا کلینیک ویلې په بشپړه د موبایل لاړ یو تعریف پکې مړ شو ته پوښتنه وکړه خدا چې د تعلیم خلک دا پکې ناستې کنه وروره موږ نه وایو چې تعلیم دلته غوښتل چې ما مطلب دا ده نیوکې وکړئ شخصي ستونزو شخصي جنجالونه څوک چا سره لري هغه لپاره نظام باندې نیوکې مه کوئ قربانه د افغانستان ته چې اوس وظیفه اخلي په قرآن د خدای په ډازو بیا اخلي چې ډازې دې نه یې کړي ما د قرآن وایي کوي پاسه خو صحیح ده دغه شی مخکې و فرق چې د مخکې باندې ډالر داسې به دوی شکر وباسئ دا افغانستان لږ پاتې و دا جنګ نه وی دا افغانستان نور د مشکلاتو نه حل و نن دې ما یو په درچان د هلمندی صاحب زه فکر کوم تاسو اصلا افغانستان ته توجه نه ده کړې تا له یاده ووته چې هره ورځ به ارګ کې په پارلمان کې د تقاضا کولې هغه شیان دې له یاده ووتل افغانستان د نیم لارو خالي شو په ګنځا خالي افغانستان لارو یو د هلمندی صاحب دا د اشرف غني په وخت کې په دې بهرو کې افغانان بل نه سوچ نن لاس ورځې کې درې تیاری کسان لاندې په اوکران په ځنګلو کې اچولي درې تیاری پاکستان کې څه کول ایران کې 2 میلیون افغانان څه کوي خو دا هر وخت نه تللی دي دوی د خلک به کار کوي هغه ته به مشکل و په سلو کې به 15 زه د ما مطلب دا ده نیوکې وکړئ خو زه چې فکر کوم نیوکې چې څوک اوري نو موږ چاته وکړو نیوکې چې څوک اوري نو چاته وي یو دغه ما پرېږده خبره خو زه خلاصه کړم خبرو کې مې خبرې کېږي یو دغه وخت راکړئ مهرباني دغه حکومت 2 میاشتې پوره کړي دي تاسو 6 میاشتې وخت ورکړئ دا حکومت داسې کونه نه ټینګوي ډېر کوکي او 3 کاله به وکړي ځي خپل کار پسې خو یو 6 میاشتې خو وخت ورکړئ افغانان د خلک دي یو څو موده مخکې د اشرف غني پسې دغه د موږ ملي اردو د کونړ کې خپله د ولس په تیږو نه ویشتله ویډیوګانې پرتې دي همدغه ولس دغه نظام غوښته نو چې ولس دغه نظام غواړي او دغه نظام کې خوشحاله دي
نو چیشته موږ او تاسو ته راځو خپل موضوع کې په بحث کوو او نیوکې پې کوو ولس نه غواړي چې ولس به وخوړ شي تیار وکړي خاطر ودرېږه چې غواړي پوښتنه ته ماته وایي تا غوښتل دي ولس نه داسې کوي یو خوا ته بل خوا ته لږ ټلیفون وکړه د طالب نه یې وکړه ورته وروره ته خو طالب یې تا خو شل کاله ته ویلي چې خارج ته څه کوي چې روان یې دا یوه خبره یلمندی صاحب د طالب دا دې وکړه یو قاري صاحب ورته ته ریکویسټ کړی دی د هغه ریکویسټ قبول کړه صحیح شو زه په یو علمه ګوره افغان صاحب خان افغان صاحب څا ورکې که موږ هلمندی خو به غول وخوري څا ورکې بد کوي خارج کې دی نو دا طالب خو شل کاله جنګ کړی دی ولې خارج ته څه کوي چې دا موږ ته دي یوه ټلیفون سره دی بل اخر دی حاجي صاحب چې دا به ویزو درک نه حاجي صاحب ته ویلې چې له تختی طالب هم تختی ته ویلې تختی نو کوم طالب پوهېږي چې په لارې د وي د څکمنۍ ولسوالۍ کې مالې په دغه مکه ده په دغې مکې ته درته مې د قسم وي دا مکه ده دغې خوا ته په دې مکه مې د قسم وي چې نن د څلور ورځې مخکې د لینجرو نه بېټرۍ کوي د عسکرو ماړۍ نشته لینجرو نه بېټرۍ ایستلي خرڅ کړي کلي خلکو دغه ملګری هم دلته راشي دا نن سبا کې به هغه ته هغه شي موږ یو کلک ملګری دی د لینجرو بېټرۍ ولې په هغوی خرڅ کړي موږ سامسۍ ته ولګول چې دا شي درک نشته یو لیډر د لینجر 80,000 افغانۍ قیمت لري په لاس 15,000 باندې خرڅوي حل یې څنګه ده حل به یې څنګه راباسي په دې چې داس نورې چې دا حل حکومت کوي د شي درک دې نشته نو هلمندی خو ذمهوار نه دی دې ځای نه خو نشي درته ورکړی شامل کړه چې وسه دې نه کېږي خلاص ورته وسپاره چاته یې وسپاري سړی راوښیه بدیل یې راوښیه سړی چې دا خلک دي زاړه خلک همدغه کابل کې ناست دي همدغه هر ځای کې خلک دي بېرته وغواړي یعنې ته بیا غواړې چې د پښتونخوا رومور سپکه سي پارلمان کې هر ولکه نه پښتونخوا رومور چې هغه سپکه خپل خو رومور خپله سپکوي د نور ځای جاري خلک یا خو به ته ولکه وزیرستاني افغانستان ته راوستي او دا وزیرستاني او دا ورکزي او دا چې راوسته خپله دې راوسته زه و چې چا کوټه کې ناست یم دا زه چې چا کوټه کې ناست یم دې ولکې مزدور دی ته پسې ما تراویح 2 ورځې وکړي چې کله یې مونځ وکړو دا بل دوی ته دا پېژنې ما نه ما څه شی دی کړی ما 2 کاله افغانستان کې جهاد کړی ما څه شی دی کړي وي 2 لنجرې مې کاکا کې الوزولي په خدای مې د قسم خپل مونځ مې راګرځولی بیا مې خدای الله اکبر هم پسې کړي دا زه چې اوس کوم ځای کاس یم اپرېدی دی وروره هغه ته پېژوي تا الله پېږي د 2 لنجرې مې مور په کاکا کې الوزولي هلمندی صاحب ګورئ یو طرف ته دغه مه کوئ تاسو ښه پوهېږئ د جورج بوش په وخت کې په قندهار کې په تورابوره کې جاد ننګرهار کې هغه بمونه یې خطا کړل همدا افغانان نو وژلې نه خانه لکه شته غلام یې پوه شي د اشرف غني کس لرې یوه لحظه خان افغانه دا مایک دې بند کړه ته خدای درته عامه ګل خان یې باله راځي دلته افغانان هم ولاک افغان چې ته خره د اشرف غني کس لرې که په اشاره خبرې م کوي اشرف غني